د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ټولو POR کارت لرونکو ته خبرداری ورکړی ترڅو په خپله خوښه له دې هیواده ووځي. که ونه وځي حکومت به په جبري ډول د ایستلو لړۍ پیل کړي. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي ټولو هغو افغان اتباعو چې د اعتبار وړ پاسپورټ او د پاکستان ویزه نه لري خبر ورکول کیږي چې د پاکستان د کډوالۍ قوانینو له مخې د دوی نور پاتې کېدل قانوني نه دي او باید خپل هیواد ته ستانه شي. د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په پاکستان کې 1.4 میلیونه د POR کارت لرونکي افغانان میشت دي. که څه هم د ګاونډیو هیوادونو دغه ډول پریکړې د نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي دي خو دوی پر وړاندې بې پروا پاتې شوي دي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان حکومت دغه پریکړې ته په غبرګون کې ویلي د پاکستان چارواکو له لوري د UNHCR د راجستر کولو ثبوت POR کارتونو د اعتبار مودې په غځولو کې دوامداره ناکامي په دې معنا ده چې په دې هیواد کې د 1.4 میلیونه افغان کډوال له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. یاد سازمان د پاکستان له حکومته غوښتي چې د POR کارتونو د اعتبار د غځولو لپاره بیړني اقدامات وکړي او د افغانانو ناقانونه ایستل ودروي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا ډاډ ورکړی چې په کور دننه د بیرته راستنیدونکو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې تیر کال شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو راستانه شوي دي.